میړه د خرڅلاو لپاره. په ښار کې نوی دکان پرانیستل شوی و چې میړونه پکې خرڅېدل. د ښځو یو سیل ورمات و. هره یوه په بېصبرۍ منتظره وه چې دکان ته ورننوځي. د دکان پر دروازه پر ځړېدلې لوحه لاندې لارښوونې او شرایط لیکل شوي وو. اول، دې دکان ته هره ښځه یا جینۍ یو ځل داخلېدای شي. دویم، دکان 6 پوړونه لري او هر منزل د میړونو جلا جلا ډولونه. دریم، پیرودونکي ښځه یا جینۍ کولی شي چې یوازې په یوه منزل کې خاوند خوښ کړي. څلورم، خو یاد لرئ چې له پورته ختلو وروسته هیڅ یوه هم بیا لاندې نشي راکوزېدای، بلکې سیده به بهر وځئ. یوې ښکلې جینۍ ته وار ورسېد، دکان ته ننوته. د اول منزل په دروازه لیکل شوي وو. په دې منزل کې موجوده میړونه د ښه کاروبار څښتنان او نیک انسانان دي. جینۍ مخکې لاړه. د دوهم منزل په داړه باندې لیکل شوي متن ته پښه نیولې شوه. لیکل شوي وو په دې منزل کې دینداره، د ښې وظیفې لرونکي او د اولادونو خوښونکي میړونه د لاسرسي وړ دي. جینۍ بیا هم د بل منزل په لور وخوځېده. د دریم پوړ په دروازه یې ولوستل. د دې منزل والا میړونه برحاله دنده لري، ښه دینداره دي، اولادونه یې هم خوښیږي او ښکلې څېره لري. د متن په لوستلو جینۍ دوه زړې شوه. یوه شیبه ودرېده، خو زړه یې وتخنېده چې ځانو یو پوړ پورته لاړه شه چې څه کېږي. څلورم منزل ته ورسېده. په دروازه لیکل شوي وو دلته ټول داسې میړونه موجود دي چې ښه دنده لري، ډېر دینداره دي، اولادونه یې هم خوښیږي. خدای پاک ورته ښکلې څېره ور په برخه کړي او د دې ټولو خوبیو ترڅنګ د کور په کارونو کې هم مرسته کوونکي دي. جینۍ چې متن ولوست، په زړه یې یوه حسناکه جذبه ننوته. فکر یې وکړ چې یا الله، داسې سړي هم شته په دنیا کې. سوچ یې وکړ چې همدلته خپل راتلونکی خاوند وپیري او کور ته لاړه شي. مګر بیا زړه نه زړه شوه. یو منزل نور هم پورته لاړه. هلته د دروازې پر سر لیکل شوي متن ته ښه ځیره شوه. لیکل شوي وو دلته داسې خاوند موندلی شئ چې هم ښه دنده لري، د خدای نیک بنده دی، د ماشومانو ښه مینهوال دی، بې حده ښایست لري، د کور په کارونو کې مو لاسنیوی کوي، او بله دا چې ښه سم رومانټیک یا عشقي هم دی. ښځې چې دا ولوستل نو ځان ته یې ځوابونه لټول شروع کړل. خیال یې وکړ چې له دې ښه سړی او غوره خاوند نور څوک کیدای شي، خو زړه یې بیا هم ونه منله او پورته منزل ته لاړه. د 6 منزل په داخلېدونکې دروازه پر ځوړنده لوحه داسې متن لیکل شوی و: تاسې دغه پورته 3338 راختونکي میرمن یاست، خو په دې منزل کې هیڅ خاوند هم نشته، بلکې یوازې د دې لپاره جوړ شوی ترڅو ثابته کړي چې د ښځې مطمئن کول امکان نه لري. زموږ دکان ته له راتګ مو نړۍ مننه، د ښځینې بهر ته تللي دي.